سبا اختر ده او موږ سهار وخته له کوره وځو. موخه یوازې یوه، یو ښه پسه موندل او قرباني دپاره راوستل. نو موږ هم حرکت وکړ د ښار په لوري. په لاره کې مو هغه سلۍ سلولارې ولیدله چې اوس یې نوم او نښان نسته. زیاتره خلک به په دې باور وي چې دا یو ډېر غلط کار وسه، خو زیاتره به په دې باور وي چې دا یو ښه کار وسه. که زه درته خپل نظر ووایمه، دا یو غوره اقدام ده، ځکه که چېرته سړکونه په معیاري ډول جوړ سي نو دا به د وطن په ابادۍ کې ډېر مهم رول ولري. دغه لاره درې مهم ولایته سره وصلوي، لکه لوګر، پکتیا او خوست. زموږ خبر هم بلې خوا لاړه، موږ به بېرته راتاو سو خپلې مېلې په طرف. موږ چې د مېلې ځای ته ورسېدو، هلته دومره پسونه وو چې حساب یې نه و. موږ هم پوښتنې شروع کړې، خو هر پسه له 12,000 څخه نیولې تر 15,000 پورې وو. یو وخت و چې زه به مې پلار سره لاړم، په 1000 افغانۍ به ډېر ښه پسه کېده، خو په اوس وخت کې پسونه او مال ډېر زیات قیمته سوی ده. په ډېرې ګرځېدا وروسته موږ هم یو پسه پیدا که، په 10,000 افغانۍ مو واخیسته. اوس راځو هغې برخې ته چې زه یې تاسو سره شریکول غواړم. موږ پسه روان کړو، 2 هلکان مخې ته راغلل، راته فارسي کې وویلې کتیبه برم کاکا. ما ورته وویل چې نیکي او پرسش. په غاړه کې مو دسمال ورته واچو او پسه مو روان که، خو ښاغلي پسه قرآن وکه چې ما له ځای نه مو نه خورئ. موږ همدلته له پسه سره په کش او ګیر ځو. موږ یې یو خوا کشو، هغه شاته زور کوي. په همدې کش او ګیر کې هغه هلک د پسه دواړه پښې ورجګې کړې، شاته نه یي. خو موږ به چې دا پسه څومره مخته کش کو، ده به شاته زور کو. خو په اخر کې هغه هلکي د پسه دواړه شا پښې جګې کړې او په مخو پښو روان سو خپله. خو په هغه ټیم کې هم دا پسه ضد کو، هېڅ مخته نه ته. موږ به چې مخته کش کو، هغه به شاته زور وهه. تر یو ځایه پورې مو چې راوسته، پسه ستا لنډه لنډه کېده او په موږ یې هم خولې راماتې کړې وې. بالاخره 2 ځوانان نور راغلل. هغوی وویلې چې موږ یې ته په یو تخنیک بیایو. ما ورته وویلې بسم الله کوئ. هغوی ورغلل، یو له مخو پښو بل له شا پښو نه اوچتې غېږ کې جګ که. همداسې یې غېږ کې نیولی او تر موټر ځایه پورې راوسته. ډاله مې ورپسې بنده کړه او د کور په لوري روان سو. لارې کې مو رومي، پیاز، کچالو واخیستل. پسه صاحب ټوله لاره غلی ناست و. هېڅ داسې احساس یې کو چې هېڅ پېښ شوي نه دي. موږ هم بس کور ته نږدې یو، کور ته رسېږو. کور ته چې څنګه ورسېدلو، پسه صاحب په خوراک بنا راته وکړه. ما هم پرېښوده، ما پرېږده چې ښه خوراک وکړي. پس له هغې 1 بجه سوله، زه محب د ګل رحیم سلماني ته روان سولو. د اختر په مخه کې په سلمانیو کې د ګوتې ځای نه وي چې سړی کښېني. دننه داسې رش و چې مه کوه پوښتنه. جانه څنګه چل ده؟ ډېر ساده کې منتظر یم مړه. څه وایې والله وخت خو ډېر ووته، خو بس هغه وایي که نه وایي د صبر مړه خوږه وي. ساعت انتظار وروسته محب نمبر راغی، ورپسې زه، ورپسې عزیز. موږ درې واړو خپل ویښته جوړ کړل، د کور په طرف روان سولو. ماښام کور ته په رارسېدو روژه ماتې وشو. ملګرو تاسو ته مخکې تر مخکې د اختر مبارکي ویمه. چا چې هم سبا ته قرباني لپاره مال راوستی، الله دې د هغوی قرباني قبوله کړي، او چا چې نه یې کړی، خدای نه هغوی ته دا دعا غواړم چې د بل کال ته په خیر سره قرباني وکړي. مننه، تر بلې ویډیو پورې خدای پامان.